نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله اکبر. ای زما امت ته وایي که چا دا روجې خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره ونیولي او د الله جل جلاله نه د ثواب تمه لرله، وایي دې انسان ته به الله جل جلاله ټول مخکني ګناهونه معاف کړي. الله اکبر. تاسو سوچ کوئ عزتمندو، د 40 کالو 50 کالو 80 کالو یا زیاتو کم د دې ټول ګناهونه په دې روجې باندې موږ او تاسو ته معاف کوي. روجه ډیر زیات فضائل او خصوصیتونه لري، لیکن زم دا یو کافي ده زموږ او تاسو لپاره چې ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي. نو په دې وجه باندې عزتمندو ډیر زیات اهتمام په دې باندې کول. ډیر انسانان شته تاسو به یې مسلمانان یو د اسلام دعوه کوي، روجې خوري، ځوانان روغ جوړي او نه نشیان نسی دا روجې خوري، په امتحان کې ناکام شو، ګناهونو د پاسه نور ګناهونه او د الله په لوی عذاب کې ګرفتارېدل او د هغې په لوی امتحان کې ناکامیدل. الله یې موږ او تاسو دې ناکامۍ نه وساتي او دغه ثواب دې موږ او تاسو ته را په برخه کړي او د ټول عمر ګناهونه دې الله جل جلاله زموږ او ستاسو په دې روژه باندې معاف